شیشه یالا خیر وای وای دا خره چې خوب و رمې چوده دلته راشي یو موی شیشکه ده او بله موی شیشکه ده مونږ له یې ذهن د شیشکې نه ډک کړی دی خوبونو کې یې موسینما داسې په غم وختو یار نو چې هغه پټي اوبه کړمه پټي ته هم تګ غواړي اخر چې راپاڅېدم ستا په سر مې هر چا سره پرېږده ټول دنیا ګینه خفه شوی یم بس نامه یې نه اخلم رسوا به شې زه یو لیونی نه خفه شوی یم زه یو لیونی نه خفه شوی یم خبرې ته مې غوږ کېده شیشکه شته دی نه ستاسو لاسه زه ګډوډ خوبونه وینم مسلمانانو وایي دغلته شیشکه ده او دغلته شته دی نه په تاسو هسې چټي مړه ما پخپله ولیده ما پخپله ولیده که نه دغلته ولاړه داسې لاره که نه تا لیدلې نه ځکه دې پرې دغه نه کېږي ما پخپله ولیده که نه ځان ریلیکس کړه داسې کار وکړه لاړ به شي او یو د طبې ټریپ ځان ته وخېږه و هېڅ هم نشته ښه دا تا چې په مزغورې بوځې شیشکې میشکې نشته دی ما ولیده ما ولیده دا دا نوکانې وو او دا د یختې وو ما ولیده او شیشکې میشکې ګوره ما به پخوا اوبه خورې کولې دغلته ما څه به پیریان اوبه خور کوم مړه زما په رنګېړه ځان جوړ کړی ته وګوره ما ولیده دا خو ځنګل دی ځنګل ما ولیده که نه ما ولیده هېڅ هم نشته بچې ځه کور ته ځه ځه کور ته ځه شیشکه ده او شیشکه ده شیشکو نه نه اړوې شیشکې کومه دي چې تاسو وایئ شیشکه ده او شیشکه ده هلکه چې دا ټول خلک دا شیشکه ښي دا چې ته د رښتیا ونیي یا او که نه ته خو ډېلا کې میلا کې ولي اوبه خور لرو کې او غالک ته مو لیکه چې ځان څخه مې ودرولې وې مړه دا دې خیر وکړي دا نو قادره دا شیشکه تا په خپلو سترګو ولیده لکه تا وپېژنده چې دا شیشکه ده یاره کیسریا دا تا لیدلې نه ده کو تا ولیده که نه بیا به درته پته ولګي دا نوکان او یو تور شان څادر یې په دغه راچولی و دا خو ما کې زړه پړه خو چې و ظالمه ما له به خوب څنګه راځي نو بس ارمان دا دی چې تاسو له په مخه درځي که نه نصیب د دې شیشکې مخه دی دا ما ډرانه ده چې دا ځله زه یو لس بیلچي ووامه چې دې نه له زه دا شیشکتوب هېر کړمه دا بیا په دې لارو کوڅو کې نه ګرځي ښه چې ته ځنګلو ته به ځي خیر دا هم ځنګل دی که نه خو دغه دی دا دې ماله خدای په ګوتو راکړي که نه ته به بیا وګورې کیسریا تا لیدلې نه ده یو تور شکل یو خوارښت او دا د نوکونه لې راکې پړه خو شو خدای دې درته نه ښیي او کوڅۍ دې کړه بیا به درته پته ولګي قادر خانه دا داسې سړي له روزي چې دا غړه کمزوري دا که ما له په مخه راله خپې کې ورته پړی چوم او راځوړندو مې ما ټول عمر اوبه خورې کړي پیریان به ما سره لګي و د شپې 2 بجې او 3 بجې دغه هدیره نه ده دا غټه هدیره په دې به زه یوازې را روان وم د جمي په شپو کې داسې ورور خو دې بلا ده زړه مې هم نه یریږي زړه او کیسریا شیشه کې نه ته خبرې اخو انسان نه بیخي زړه وباسي د پاسه چې پې چوشي که نه زړه ته خوري مسلمان د قبرونو مړي راوباسي نو ته ورته څه شې او زه ورته څه شم دا ته څه وې یو ورځ په خرګاډي کې را ناست وم چې ما ولیده چې ما دا شیشکه ده خلک یې تباه کړو هسې شیخه ډه دې رالیو چوک شیخه نو چې سړی راځي چې تا ټوخو کي زما خو شل لنجیرې اوس په مې په لور والې وې مړه کوم ده شیشکه دغلته دی راووته خلک یې تباه کړو خلکه به یې هغه تباه کوي او یا نه ته په مونږ بې پامه رالې مسلمان اړه دې رالیوچ کړو اړه مې رګونو ته وینه نه پاس کوي راځئ چې ورشو چې دا شیشکه خو زه لږه وګورم راځئ تاسو راپاسه ځوانه د شیشکه شیخه دې ځای کې وه ځوانه چې شیشکه دې ځای نه راووته ومې لیده
په دې کې دی او کنه لږ مام را- لیدلې وه کنه امیر صاحب خبره ټیک د مام لیدلې وه ډېره لږ را دې خوا راځې په دې مخامخ مه ورځې خزه بس خبرې ډېرې مه کوې که نه شیخه زه یم ته ور مخکې شه زه خو یارېږم ما په خپله ولیده مام لیدلې زم نه او ته ور مخکې شه که ته ورځې ورشه زما خو واړه واړه مور او پلار مړی دغه ته زه یم تاسو ور مخکې شئ ما خو وړه وړه بچي دي زه خپله م یارېږم خزه راځئ او. راځئ چې زه د لږې رقم مڼه چې شیخه دا نه ده داسې کوه مسلمانانو یا مسلمانانو داسې کوئ وای دا خو شیروزن ماما دی شیروزن ماما تا چې د ځانه دا شیشه کا ساده کړي په شیخ خو دې جبې راوستې د مسلمانه دی بوز پندو ته بوزمه جبېله دا ته څه کوې چې دلته راخل که یارې دا خو مې نصي نه وده کېدلو ځان نه مې ته شیشکه جوړه کړه ما چې ویرېږي چې وده شي نو ته بنوسي په یاره باندې وده کې ته بې یارې نو بیا بې وده کې دا خو دې نصیب کار وکړه خره چې لور میل ته پرېښوګینې اوس په مې وجلې وې هلکه جوړې مې در پسې در کټ کړې او ورځې دونه نشته قادره ته ګوره چوټیانې ډېرې کې ښه ته چې کور ته لاړ چې بیا نه راځې مرا څنګه ایمرجنسي ده ته بیا چې مختر نه بعد چوټیانې کوې که نه خو اوس کارونه ډېر دي خلکه مخې سره لاس لګي خیر دی نو وختي هغه یو د ګرېوان نه روي او که نه بس کښېنې کار ته ولوېږې ښه او السلام علیکم وعلیکم السلام هغه کپړې مې راکوه یار د څه کپړې مسلمان وریځ دې څه سې کړ چې بس راخوشي شوې تا ته ما نه وې چې د اختر په شپه ورپسې راشه داسې د اختر شپه خو نه ده ورځ داسې یخه وه نو بس بازار ته راووتو مونږ ویل زه دا کپړې مپړې هم راواخلو نه که نه نو د ورځې نه به پیدا نه وي که نه دا خو مونږ ګوره د اختر په شپې حساب کتاب کوو دی لکه له پیسې ورکړو غواړي بیا پکې مونږ غلطېږو اوس که تا نه پیسې والم د هغې پکې بیا پته ونه لګي رانه نو برکت نه کوي ښه د اختر په شپه راځه پازابي هم سلا خو مله کپړې راکړه که نه یار هلکه زه روژه ده مازغه مې مه خرابه وه ګوره در به کم ته رالې قادره دا سړی راغی ما خو پېژندم نه او تا راته ووایې چې خیر دی غریب دی بې ګنډوله تا خو زموږ د علاقې هم نه دی او ما د باندې ډېره خفه که ما دله جامې وګنډلې او درته زه هم مینت درته کومه چې زه د اختر په شپه راشه خو دغه 2 شپې پاتې دي که نه ته خو په خبره نه پوهېږې دلته اختر په شپه راځي ته څنګه 2 ورځې مخکې راغلی او که نه چې نه د لاسه مې ګونه ونه شي په قینچی دي ونه وګورې مازغم کار نه کوي ټوله شپه همداسې ولاړې ما شوګیري والي و دا ډګوره ډروبر دي د مشینونو څه دې غر کو څه شوګیرو ته به برباد کو څه تاسو راځئ مړه ړم رانه خلاص که دا درځیتوب به زه پرېږدم وګورې کا خوا دې خوی که درځیتوب پرېږدي او که نه پرېږدي دا ستا خپله مسله ده خو ماله کپړې راکړه او که کپړې دې را نه کړې که نه نو دې ډنګ ته وګوره والله چې ډډې په ډډې دې پیاړو ښه او شابه زر که مازغه به نور مه خرابوه مړه لکه مشر سړی او روژه ده ځکه نه دماغ مې مه خرابوه ګینې ګورې وینې مې جوش کړې ځکه نه دا نه وي لرې شه کپړې راکړه کپړې کې دا سر پرېږده ته پرېږده بدماشان ته نه جوړ شي استاد دا زمونږ ګاک دی اختر شپې ورځې دوست مړه ډاک په دې شي مړه خدای پاک خلکو ته معافي کوي تاسو یو بل نه بادوي دا زمونږ ګاک د سبا او بیا را خوشي سره بدماشي وکړه ګوره د بس هلکه گزاره وکړه شل پیسو ګټه چې بیا بدماشي کوي هلکه ځکه نه ځکه لرې نه شه چې بیا سره مه کوه ما کوه بختور شپې ورځې لانجې مه کوې هسې شرمول مه سړی پوه که بس پیل کوم دلته پیغام اوسه سبا راځه جوړه به یې تیارې بس دا سړی سم پوه که یعنې دا خپل سر ماتوم او د ده سر ماتوم داسې کار د میلمه ګزاره وکړه استاد دې ټوله شپه نه ولاړې شوګیره کوي کوس رانه دې لاړه زه به بیا څه کوم بیا به ستا جوړه هم پاتې وایي خلکو هغه هم پاتې بیا به د شرمولې هم داسې به کور ته ځې نو دې لږ پوه که که نه بدتمیزي کوي که نو نه نور ته زمونږ ګاکې ما هغه پې که خیر دی استاد دې 2 ورځې شوګیره وکړه مونږ هم ورسره ګزاره کوو چې اوس تختي څه به پې کوو بیا به کار همداسې پاتې دې وخت کې به نه دی چې درته څوک وایي غوا لوځي ویل وځي چې څوک درته وایي پیشو لوځي بس ویل وځي دې وخت کې به ګزاره کوې سړي سره خو ټیک ته که نه خو دا بدتمیزي ډېره نو کوس زیاته ټیک شوه کوس دې مونږ نه لاړه بیا به څه کوو بیا به تا هم خوله وازه نیولې مونږ به هم نیولې بس هېڅ به هم ني پرېږده قادره پرېږده مړه مینتونه ورته مه کوه سړیه دا واله لکه جوړه دې ځه دا لانجې مه کوه ښه لانجې مه کوه دا واله جوړه دې ځه دا بس روژه رسم یې ته ونه وې ځه ما نه خو بټوه چېرته ولیده یار
ډېر روپۍ وي پکې یاره. ها اوس دا باندې شروع کړې نو چې څو سرشا و هم په لکه ته زه پیسې ورکوم ځه ته زه پیسې ورکوم ها زه الله دې سره ښه شي یار. پرېږده لکه ته ولې پیسې ورکې دا خو د هغه خو هغه به پیسې ورکولې که نه خپلې نو مړه خیر دی مېلمه مړه ته جنګ سازدو ما د پیسې به زه ورکم هله دې کې خو پیسې نشته نه دا کس تا سوچ دا ته پیسې اوس ورکولې زه خو یې نه پېژنم دې خوا راشه دې خوا راشه نو پېژنې نه وایي پېژنې نه پیسې ورکې راولې نه کوي نه کېده کېده ته کېده ډېره پوخ خلک پېژنې نه وي پیسې زه ورکوم شابه پیسې به اوس راوړې ته استاد جی روجا ده بس کېده دلته کېده ته به ورکې ښه ها زه به ورکم کېده کېده ته اوس یې دغه مغه نشي چې ټلیفون ورته وکړو ولې نه ناپ مې دې لیکلې که نه په هغې به ورته رینګ وکړو نه ځان نه دې سخي صداقان جوړ کړې زر بټوره وکاږې وې پیسې زه ورکوم کېنه دلته اوس د ماښامه پورې لاړ نه شي چې څو پورې دې پیسې کور ته رینګ وکړه چې پیسې راوړي ته به ځې خدای دې د بیا خو باسي تشه بټوه یې راته لړه کړې ده